څه ټیم مې وترین کړی 1 ګنټه وشوه انتظار زړه وچو هغه اوس کله راځي خدایه زه راځه که نه اوس به څوک راشي تیاره مې کړه چانس په 2 منټه یا به وران شي یا به سم شي یاسین چېرته په دې وخت کې مور او پلار په مې ولیدل دي شکر دا د دې نه ښه مقامات هېڅ چېرته نشي میلاو شکر ده چې راغله نو څه وخت شو څه وخت یې کړو 1 ګنټه مې د انتظار وکړ راځه شابه دا شه که نه خوب کې دې دم نشته دی اوس په خوب د کار نه راوځي د دې څه چالو کړه که نه زه په کور کې اندازان یم خو زما ستا خبره هلته جوړېدله وروسته به دلته نکاح وکړو کم خبرو راته وځي کې ځان سره ونیسه او دلته بس یو 10 منټه کښېنه داسې کې زه به دلته یوازې ناسته یم ما باندې له کوره څوک راشي ملګري ته ویمه یا سرته به درسه کېدی د ما رور دی ما وینم د رور مې د ملګري ته نه خالده ته ما نه مه ځه زه خدایه پاکه ته اسمان ته خو نه دلته کښېنه خالده زه څه مه یېرېږم که نه ته ما نه مه ځه سر کریم کوم تا ته به صرف 2-3 منټه کښېني که نه خبره وکړه قیامت راوالي زه به پردي کس باندې څنګه اعتبار کوم ته به د هغه په دغه پرېږدي او ته رانهځې زموږ خپل دی که نه ملګری مې دی رور مې دی ستا خپل دی زما نه السلام علیکم یا سره څنګه چل دی ښه یا سره ته راشه زما 2 منټه کار دی هغه ګلشیر د بوساړي نه دی 2 هلته راشه په 2 منټو کې شابه ښه ځان راورسوه زر کولی شابه بس راشه دی خوا راشه دلته موږ زه پردي کس سره نه ایستارېږم ته مې وپوه بس مې ته وپوه شوې 2 منټو کې ورته هم کړې ته خبره خو سمه شوه نو خو به دلته به هېڅ خبره پاتې شي زه د کور راوکم دا سوچ باندې مخکې کړو مخکې باندې کور کې خبره سمه کړې وه زه دروغ کړم اوس خور نه مني چې هغې ما اوس راماندې کلی ما ودروه چپ شه که نه ته د هغې نه دا نه یارېږي چې د هغې نه یارېدې بیا ولې ما سره مینه نه کوله د چا نه د خور نه دی دا اوس وګوره اوس والک به کله راځي خدایه ګولک رام چې زه هلک سره نه ایستارېږم دا خبرې په کلو غوږونه واوره څه چل دی څه چل دی مې راوتښتوله اورې لکه دا دې څه وکړل دا دې څه غول جوړ کړله بیا که ته کور ته ورځم اورې خبره دلته جوړېدله به دلته بېخ چې نکاح وتړو ته 15 منټه زما پورې کښېنه زه زر راځم نه وروره ماله کار مه ګوره هلته کې ما په نازکه وجنې ستا خو دماغ خراب دی دا خو د مخکې نه زما د سترګو اصلي دي او ته اوس هیلې بېله ما ته ته پرېږدي دا خو تا ما سره ښه په پلېنو کې ستا ما سره مینه نه وه تاسو د کور نه راوکړم تا باندې ژوند برباد کوم روغ کې چای نه دا ما سره څپې راوکړې وه د ما د هغې زور وکړو ښه په شرمونه وشرمولم الله م خوشحاله مه که ته کښېنه ته کښېنه 1 منټ کښېنه لکه ته 2 منټه صبر وکړه زه راځم دلته ودرېږه ته دلته خبرې مه کوه خامخ کوه دلته کښېنه ته مخامخ که دلته کښېنه زه سره نه کښېنم دلته وایي چې ځي صحیح دی ځي لکه زه به تا سره دا به چا سره دلته ګوره بد خلجیران دي ما ته به دي دي ده ونیسه چې د کوره د راوکلم اوس مې خپل کور ته بوځه شاب اوس یې بوځه ته ورشه زر راځه ښه د سکندونو په حساب راځه دلته بېغمه شه د یو شي ټینشن هم مه کوه یا سره ته وایم زره دې ځای نه روک شه چپ شه که نه زه زر راځم دلته 2 منټه ودرېږئ بېغمه شه دا د ما خپل د ماما زوی دی دا کښېنه په قلاره اوسه پورې به یې ما ته په لار کتل او سترګې وریځې به دې والې او خاندل به دې اوس خالې ده تا نفرت کوم ما تا ته سل پېرې ویلې دي خو ته نه پوهېږې تاسو شرمولم که نه دا ستا د خالي پلین و که نه هی یاسر ولې رانیستې غوسه شي ټول عمر دې به دې دوپړو بابې واله سره تېر کړم ته ځان سره څه غورېږي غورېږمه نه ژوند به دې صحیح شي نه پرېږدې زه نه یم زما خو زموږ پلار په کور کې هم ځای نشته کور علم ډایرکټ بېستی یم ته راځه چې ځو تا باندې څوک رمه کړه راځه تا به څه خوړه رسته کې به راته زهر واچوې مړه به مې په تا باندې څه هېڅ هم درته نه اچوم راځه درته په هغه زړو سترګو ګورم راځه او دې کې دې څه راغوښتي ځان سره چې سره هغه ما هم راواغېستل کور کې هم جارو واله کالي پیسه خپلې جامې هم راغوښتې غمونه مه کوه راځه ایله به ژوند صحیح شي راځه راځه چې ځو راځه یا الله ته زما حفاظت وکړې خدایه پاکه دا په کوم ځای کې ګیره شوم
سره دا نمبر اوچت کی نمبر اوچت چې دا کار وګورم یاسین نو یاسینا په خیر ډیر بیغمه ګورې ښه ولې خیر شه هیڅ دا درګې مې وته وګو ښه شیره ته راشه لږ ښه هغه کوم ځای چې ته ما یاد کړی ول ته راشه سینه داره ته وایي چې څه چل دې وکړو یاره واحده څه نه په دې غم کې خو زه ګرځم را ګرځم خو لا مې څه غم نه دی کړی خو دا غم کول غواړي چې لارې درته زه وښیم نو بیا دا خو به ته ډېر ښه کار وکړې چې ته ما ته لارې وښې ځکه چې په دې سخته کې ته زما په کار را راشې زما به څوک په کار راځي دغسې نرې نرې خبرې کې څنګه چې اوس ما ته را دوه درې خبرې وکړې که نه دقسې به غږېږي اواز به چینج کړي سترګې به بدلې کړي اړو نازکه زه پېژنم نه تعلق معلوق ته به ګورې بیخي تیلی وې بس ګوره واحده څه نه اوسه پورې خو ډېر ګپ شپ ولګو کلي کې خو خبره په غیرت او په پښتو راله نو اوس خو به ګپ شپ نه لګي اوس خو څه ناڅه غم کول په کار دي دیله دقه خو درته ځم بیا زما خو درپسې خپې ستړې شوې نمبر ستا نشته چې سړی درته رینګ وکړي او په مخې له ته نه راتلې بس دا دې مخې له اوس رالم بایا مخې دراله اوس رالي وختي چې ته څنګه رالې ما ورته رینګ وکړه غالک ته چاته داسې کې کار درې ټیک کومه د څه کار دا څه کې لکه ته پرېږده وا ما ګپ لګول تا کوم ځای کې دې ګپ لګو زه اوس نازکې ریکره ورغلم ها او ښه دمکي مې وله ورکړه دمکي دې ورکړله اوس په تورې شپې دې ځان سره وړئ دا خلک در باندې سبا پیک دي ګورې دا خبر خو یې ټیک کو کوای د څه نه ښه یار دوست ته لستوني مار خیږي نه نه ځکه زما ملګری واره بچپن او دا زما د لستوني مار وخته زما خورې د کور خپل رور سره وتښتوله دقه مې درته وي چې ګوره اوس خو د سترګې سترې کا تعلق معلوق ختم کا او سیده به په کور وردن نشي او خپل د عزت تپوس پتې وکړي ګورې دا ټول د نازکې چالو دا ګوره دوی په خپله باندې نه دي کړي دا خبره خو ټیکو کوای د څه نه دقه دی راغی مه یېرېږه داسې دي وعلیکم سلام شیره څنګه جوړې دې خوا راتاو شه حواله مه یېرېږه ونیسه که نه دا خلک پرې ګورې ژوندي تېر کړي دا خو ډېره درنه ده او دا خو پریشان توره شپېلې ده خو دا ما ته وایي چې دا به زه نیسم څنګه داسې نه که داسې نه او که داسې نه ما خو ټول عمر د کلي واړه لوبولي دي وایه پوه کړه دا اوبه شو کې نازکې وایي یا الله خیر داسې دقسې خالده شیره داسې کار به وکړې حاجي وایي اړل کوئ تاسو دواړو سیده د نازکې دي که ځئ ټیک ده د ده یو کار دی تا ته خو ما ویلي وو که نه بېغمه شه دي بس ته ورته صرف ودرېږه صحیح ده چې ګوره که په سړي در نه چا ګزار وکړو پیسې مې پوره درکړي ټیک ده ما څه چې دا یي که نه واحد خسنه ګزار خو لا لرې خبره ده که نه خو چې دا رور دی په هغه ځي کې ولاړي نو سلام به م پې څوک په تېزه وانچوي دقه مې درته وویې ځو پسې داسې کار وکړه تا سره خپله تمانچه شته که نه هره څه راسه شته زه ښه پوره یم ته اوس ما ته پرېږده دا ته ونیسه ونیسه که نه فلمونه ډرامې نه دي کتلي خبر وکړه زلفې به دې مو اوس پټوي دې خوا شه دی د سره ځه دی اوس ته له خټې ګورم ما سره یې انګله دنګله کوله چې دا مې پیالې ومنځمه دغه یو سوره شمار پیالې پاتې دي بیا چې مېلمه هم راشي څه به کوم په څو کې بچیان خورمه
او چې یو پیره چیز بس راوړي وی ولې هغه بله ورځ مې راوړی نو څه بیا دا چېرته مني چې یا مات شو یا خراب شو زړه ستړی شو السلام علیکم وعلیکم السلام زه ته یم زویله د وعدو کنه د کارونو نه به خلاص شي یا بچی هر څه به وشي خو لږ وخت پاتې راځه تا نه خو هم د انځر ګل جوړ شوی دی نو راځي نه وی هغه خلک څنګه وي خپل مطلب پسې راغلی او بغیر مطلبه ته چېرته راځي راځه کښېنه زه شکر دی هغوی خو کور کې دي ای پاڅه جینۍ راله څه چل دی پاڅه السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام په خیر علي بچي کېنه څنګه دې خوا کښېنه خیر د تاسو سره ته کښېنې وایه که نه یې لوري څنګه خیر مور تاسو څنګه یې واحد څنګه دی ښه دی یا بچی واخدم خدا راته ووایه دا رنګ دې داسې والي دی خیر خو دې رنګ دې داسې تک زیړ دی یا مور هغه د پښتنو متل دی ویل د ویلو نه دی او بس نور خلک څنګه وی ته ماته خو الوایه څه چل شوی تاسو ته به ووایم خو زما چکي ماما پسې راغلی دا ولې بچي دا جاړې ولې زما عزت ستاسو لاس کې دی خوله مې وړه ده خبره پرې ډېره غټه کومه داسې خبره نشته خبره کوه بچي خو زمونږ د کولې نو وایم د سړي سر خو به درله وران کړمه وای دا خو زما داسې خوښه وه ما وې زه به دا انګور جوړه کړم زه جوړې جینۍ خو څه کلکلي غږولې دي چکي ماما نه څه درته ووایم بچي وایم خبره کوه که نه چکي ماما نشم ویلی کنه څنګه جوړه کړم بچي جاړه مه خبره راته کوه خبره چې څه چل شوی دی خو غلطي زمونږه دی که نه کوی که خپله چرګه مې ښه وه نو بل کره به وي نه تله یاسر جینۍ وتښتوله دا څه وی وای دا څه وې لورې رښتیا وې مورې یمه دا خو ډېر غلط کار وشو خو دا راته ووایه چې جینۍ اخر څوک ده جینۍ د توتي ګل ماما لور ورسره لاړه که نه نایله دا خو به په کلي کې اوس لویه ډنډورۍ دې خلکو له خدای لږه بس بانه جوړوي نه وای لورې ما ته خو تاسو داسې د آیۍ زډخ خلک ښکارېدی ما وې ستاسو خو لوی قام دی تاسو کې خو کمې کمې لوبې وختئ مورې مو خدایا خلک یو زه نیم تلې نایله د الله تبا برباد چې هغه به کلی به جامې ګنډلې له روډ نه زما په کور و زما په رور بې نظر و دا خو دا لوبه د دې جامو نه جوړه شي که نه ورګه پلان کې کره ورچو د دین ریته پوتله ورچو زمونږ دا خو ټوله ورځ بس یا بچی د یو لاسه پړق نه خیجي کو ستا د رور ورسره سلا نه وه نه هغه به ورسره ولې تله خو ستا رور به هم ښه نه و هغه جینۍ به هم ښه نه وه ویم دا خو لرې چپ که ګیرې دا کونټۍ دله پکې درنه کوم ته ګورې د دې پکې څه ګناه ده ما څه دروغ نه دي ویلي سپینې مې ووینې څه بدې شمه نو زه پیړې شمار له نیم راغلی چې پیړې شمار له راغلی زما چکي ماما پسې رالم که فیصله راله کولی شي ښه دغه او که نه شي کولی نو ما ته دا مه وایه تاسو څه شرم نه دي خرڅ کړی ویم روکوی بچې د دې خو دقه سپکه خوله لګي ویم زما د کولو چې څه منډه تړلی په نیمه شپه بندله کومه زه دا وایم د هغې غرور خو دونه باتور نه دی یاسین د 100 روپو سړی دی هغه د په تندرو لګي خو زما په رور پسې چېرته منډه تړله وبخه چېرته د دې کلي نه به دونه لرې نیتلي یاسین خو وي بس خبره په دې ځای پرېږده هغوی خو د خور نه ځان بېغمه کوي خو زه خو په کور کې چې دغه شان کښېنم څوک به راباندې اواز وکړي یا به ورله څوک راشي سبا به زما عزت لیلام شوي نه دا راته ووایه که نه خو بس چې جینۍ وه چې وې تختوله تا وه هغه به هم تا ته ویلي ما ته هم ته معلوم یې ته هم کور کې بله ښځه نه شي زغملی ته هم وایې چې بس دې کور کې به ټول عمر زه یوازې ناسته یم تا هم ټول عمر خفه نه شي یوازې خوړلی ته چېرته بلې جینۍ برداشت کولي تا به ولې په وخت ښځه کړې وه نه هغه به جینۍ نه راتښتوله او چې اوس یې راتښتوله معلومات یې وکړي چېرته مې ریولې حق حلاله نکاح به له وتړئ زه خو یم دا بوزه او حجرې ته را فیصله بدلېدو کې او زه به په دې پاتې شم چا خبره وي وګټه نو وسټه هغه ماله کړي څه دي چې ته ماله دا خو زه ګړګړې ته وم هغه خو زه ساتم هغه خو زما
لاسته ناستې زه ولې پردی جینۍ خو چې ښایسته خو وي که نه د څوارلسمې سپومې په شان دا غټ مخ دا غټې غټې سترګې دا ښایسته نری پوزه چې خلک چې په لاره ځم چې خلک وایي چې افرین شو په نازه کې شته داسې رونداریانې خلک راولي خوارستا ورم څه دانه خشته نه دي او دې څوک هم خویندو میندو له نه کوي او چې ښځو کې بیا ښځو له کوي ګوره ورته دا خبره مې یاد ساته اوس یې ښځه وکړه اوس به داسې کار روزګار کوي چې بیا به درته سبا وکړه چې خبره خو حل شي که نه دا خو نن سبا اوس دا ورګه چې یاسین خان به څه وایي دا نن سبا تا ته خلک نه دي معلوم دوه کاڼي پکې ټکۍ کاڼي کناوي کو د ماما زوی مې په کور نه وې رادننه کړو د ماما لور دا ټول چال چلن ماته د هغوی ښکاري چې د هغوی سپېره قدم زما په کور ایښی دی زما کور سپېبر بر برکت تې لاړه د کوره مې دې کې به ټیک د هغه زړه خلاص وي یې لورې دا ستا ویښ یم دي دا هغو ستا خپل خلک دی هغوی به ولې تاسو ته په زړه کې بغض او کینه ساتي خو بس تاسې پردي خلک چاله دونه دغه نه کوي اکثر په خپله وینه به شک کوي په پردۍ وینه به هېڅکله هم شک نه کوي خو مرجکي ماما تا پسې رالمه او زه ورځمه ما خو ویلې چې څوک راله د خیر فیصله نه کوي ته به د خیر فیصله وکړي خو چې دا جرنیله په کور کې کینولې مشکله ده که زما فیصله وشي دا مالکه لاړه چې دا خو بس خو په دې خولې دې برغولې کېده ته غم مه کوه مازدیګر مونځ چې وشي زه ستا سره هم خبره کوم او د ما تعلقات شته بچی هغه خو ټیک ده خو داسې چڼې ممپلي خو نه دي که نه زه به یاسین سره خبره کوم چې هغوی څه وایي یا مرچکیا گستاخ وغی زبم لگا غتوتی دی کرا ورچ مچ آلتا سو صورت خال دی او وګرځه په یو خپه ما دې اوس دا غون کلی چڼ کا تا له خو یې بانه پکاري بانه ها بل ته لاړه چې مالګه مرچکي پکې ودوړوه ما ضرور نه خلاصه نه کړي اینه جبه مروخ کا زما څه کا چې تا به ضروره زه به الټه ستاسو منځ کې د ښې فیصله کوم زه به ورته یم چې خیر دی بس د جینۍ به چې ستیو دا خوله دې په ارام که د جینۍ له پیلې چی پخه کا نه نه زه چې نه څښم ما مې ځان سره واحده سلم کې د کلي دا مشران به راټول کې زما خو څوک نشته چې په خبره کې کینم او د ماما زوی خو مې راځه د کټ په لنګه کینو پیالې ورته ډکوه ورړوه واپس په کوڅه وځه بیا راځه پلیټ د ترکارۍ ډکوه خورس کوه په کوڅه وځه هغه خو دا نه دي او تره الله راسې تره راکړی ابته شوه چې په دروازه وتېرې په دې سترګو مې ونه لیدو ما کله دونه غټې غټې غویمې خدیوۍ راغلې خو دې خبر نه شو دغه تره نه خو هغه نه تره ښه دی هغه خو چې د شولو هغه ګوډاګی دی یا تاسو به هم څه مطلب وي نو ځکه ورته پیالې ډکې او کاسه ورته ډکېږي نه نن سبا چې چاچا کې څه مطلب نی نو ګوټو به هم وله نه وه ما چې زه ستاسو کره رالم او چې شونډې به رانه ځم خیر مارانو لاړمه د دې خیر مار دې در پسې به مرمان شي انشاءالله دې در پسې به دې ړندوم ما ویلې دا به زه انګور کړم ژبه دې ولیده او ته خو مې عمر ځای کې شرموه سترګو کې راله چقونه راکوه تا خو هر ځای کې زه سترګې دا راماندې مه کوه ستا د قصده به راولم واحده سن له به کوم یو شل جنکۍ خو دې رور تختې زموږ یې د رور سره څه کار دی ځان نه به راځي رانه دې کور ته ښه دا ماته اوس معلوم شو زه کابل علم کماړه علم زما ماڼۍ سره کار دی ګوره بله ورځ به دام تلي دا ماته داسې خلک ښکاري دا ګډې واډې خبرې مه کوه زه ورځم چې د دې خبرې څه حل وباسمه ګډې واډې وې هر وخت خولې پورې سپې تړلې ښه دی ته سمې وې ما خولې پسې سپې تړلي او تا ورپسې ګلونه تړلي ای ښی نو